د پیغمبر عقیده دی ولې نه رخوا د پیغمبر عمل دی ولې نه دی خوا د پیغمبر وارث دی ولې بدی شي کما مدرسه کې چې د پیغمبر دین ښودل کېږي هغې پسې ولې خبرې کوې دا څنګه مینه ده هلکه مجنون د لیلا سره مینه وه د دې مجنون نون قیس و قیس مجنون ځکه ورته وایي چې لیونی سپېلنی و د خپلې لیلا په عشق کې او دا لیلا تاریخ لیکي تکه توره ښځه او دا قیس چې و مجنون ډېر زیات خوبصورته و نو خلکو به پیغور ورکو وی د خدای نیکبخت هغه تورې چواړې باندې ستا عاشقې مینه دې ده ورسره ته څومره ښکلې هغه څنګه توره ده مجنون به وی ته ورته په خپلو سترګو ګورې زما په سترګو دې ورته کتلې نه دي څه چل به یې کوو پته شته ده ته لقد امر على الديار ديار ليلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار د لیلا په کوڅو ګرځېده کله به یو دیوال ښکلو کله به بل دیوال ښکلو وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی په دې کورونو عاشق نیم په دیوالونو خو دیوال کې دننه چې څوک اوسېږي په هغه باندې عاشق یم نو مجنون خو د لیلا د کوڅو دیوالونه ښکلی دې ته مینه وایي پلار بوته بیت الله ته پلار هم پې خپه و چې دا پاګل ټوله ورځ په دې لارو کوڅو کې لیلا پسې ګرځي ویده چې بچې بودې ځم بیت الله ته چې هلته یو سوال وکړو چې د دې لیلا د دې عشق نه خدای خلاص کړي نو بیت الله ته یې راوست نو د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه کړ ای بچې په نورونو دې ځان برباد کړو ټوله ورځ لیلا پسې ګرځي سوچونو کې پروت دی هر څه دنه پاتې دي یو سوال دلته خدای ته وکړه بابا سو ویم وی دا وایه بیت الله کې ولا غلاف کې سر وردن نه کړ دا وایه اللهم ارحني من لیلا و حبها خدای ما د لیلا او د هغې د مینې نه خلاص کړه دمه مې کړه خدای ما ته خلاص کړه دې څه وایي اللهم من علی بلیلا و حبها خدای یو احسان را باندې وکړه یو ادا چې د دې لیلا سره مې مینه نور هم زیاته کړه دې ته عاشقان وایي تاسو معشوقان یې لکه د وینې یې که د پیو یې وایه د مړه د پیو یې وینه خو ورکول غواړي پی خو څکل غواړي وینه خو ترخی پی خو خواږه دي یا د څه عاشقان یې وینې والا ماشاءالله وینې والا یې لکه څوک د پیغمبر مبارک تابعدار دي ماشاءالله ټول وایي الحمدلله شوق سره وایي الحمدلله ټول بیا وایي الحمدلله ماشاءالله وختي راسې راغلی او دلته ناست یې پته ولګېد ګوره دې ته اوس ګوره وی سوال وکړه چې خدای د لیلا نه مې خلاص کړې دمه مې کې پلار څونه مزل وکړه هغه ریاض نه یې راوستی و دلته اوسېدل غلاف کې وردن نه کړ دې څه وایي اللهم من علی بلیلا و حبها خدای په ما یو احسان وکړې چې د لیلا سره مینه نوره زیاته شي نو پلار پې هغه بیت الله مخکې را کېښودل چې تا خدای مردار کا زه دې ستړی کړم پیاده مې راوستی چې ته به د دې داسې سوال وکړې چې د دې غم خلاص شي نو ته خو نور سوالونه کوې نور ځان په غم اخته کې ښې وواو د بیت الله په خوا کې پلار چې زه دې ستړی کړم ته دې له راغلې نوره مینه غواړې دا څه وایي یا رب لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا یا خدایا چې د لیلا مینه مانه لر نه کې دې ته عاشق وایي خدای د لیلا مینه مانه لر نه کې او په هغه بنده رحم وکړه چې زما په دوا امین وایي بابا زما په دوا امین وایي چې خدای در باندې رحم وکړي رحم دې ته مینه وایي نو راغې صیبه د لیلا د کور مخې ته یو ځنګل و په هغې کې دیره شو یره که په دې لاره چې ته راووته او په دې پړونې مې نظر ولګېد ومې چېرته نو لیلا ته یو ویندې وې وی هغه پاګل خو راغلی دی هغه دې په هغه ځنګل کې درته دیره شوې ده وی دې څه خوري سکي وې سم نه نار پروت دی ستا په تمه دی که په دې لارې ستا چې ته پله ولیده خدایه دا څه پاګل دی یو جام پی ویندې له ورکړل وی دا والا یو چې دا لیلا راکړي دي نو پی والا لاړل
اسه تاریخ کې خدا راځي چې هغه پې د اوس کل خو اسه زه خپل سوچ کوم چې هغه پې به رده تېرېدل څنګه ځکه دا خو د لیلا سپیخ کولی دیوال نو چې کم پې د هغې په لاسو د غلاندې نه راوتېدي ماشاءالله ګوټ ګوټ به یې کول خدای چې څنګه به یې تېر شوي او څونه چورلکونه به یې ورته والي یو چېته مجازي غوندې و هغه راغی چې خبر شو چې معامله خو د پیو ده نو دې غاړه کېناسته ورخه هغې ظالم ونیوه وینده چې سبا جامعه وړه مجازي ورته دا څه کوې وایي دا دغه د لیلا مجنون دی هغه وایي د لیلا مجنون خو زه یم هغه هم وایي راشه هغه لرې دی او دا نږدې دی پې هغه مجازي اوس کړ د قسطنو مونږ په شان د قسطنو حضور پاک هم خوښ دی لکه که نه د هغې ږیره مبارکه وه که نه تاسو به څه کوئ نو دا چا چې اواز وکړي پرېږدو به دوی خو د مخکې نه پرېښې ده د چا چینی ابه ږیرې پرېږدی که خیر انشاءالله لاس اوچت کوئ انشاءالله ووایئ د چا چې دا خو هسې پرېښې ده نه یې سره یې پرې نه دی د حضور پاک سره مینه وکړئ د هغه د سنتو تابعداري وکړئ د چا هم چې ګیرې نی نن نه پس فیصله وکړئ په مجلس کې چې انشاءالله ګیرې به پرېږدو که خیر مینه خو دې ته وایي بهر کې زمانو پې به دې مجازي سکل 2 نمبر مجنون غریب اقصې یو پړومبي ځل جام والې دی بیا دغسې ناست لیلا یو ځل هغه ویندې ته وی خو نه ده خبر وی هغه مجنون له پې وړی وی یو وی نن به له پې موړه ده جام وله یو څه چې لیلا وینه غواړي وی ښه چې لاړ چې کوم مجازي ټول عمر یې پې څکلي هغه له نه ورغی وی پې دې راوړل نن پې نشته ولې تش جام دې راوړو وی لیلا وینه غواړي وینه وی پې راوړه وی نن پې نشته وینه غواړي وی وږې ما پې راوړه شبه وی نن پې نشته وینه غواړي وی وینې والا بې وقوفه هغه د شاته ناست دی زه پیو والا یم که پې وي خو روړو چوز کو او که پې نه وینې والا वो पीछे बैठा है शाता नास्ते अगल ورغه غو خوار خوړم به جامس کلو بیا ټول دی بل والی اغل ورغه ویلا وینا غواړي وې دا کم زه وې زه خو نه دی خوله دا یو اندام نه ولا وینا وستله دا جامل یوس من قسم په خدای ماسختن منزل نزو پیاره ده ماسبخین منزل نزو ګرمي ده سار منزل نه پاسو یاره جی خوب مور وته بچی پاسه منزل کنه ها پاسه بچی نور راخیږي ها ای بچی نور راوخته یاره مور یو خو تانه نه خلاصيږي دغه په اوس لک سات مخ کې ودشم تا ته چا وی ټول په فیسبوک کا 100 بجو پورې اشتیا خبره بنن کاو 100 بجو پورې نیټ کاوه دریو سالورو بجو پورې کوي کنه کوي رښتیا وای یو لاسو پورې څوک نیټ کوي لاسو چت کې ګوره رښتیا ټول کوي ټول 2 لاسو پورې یوې پر ټول نیټ کوي ما سره ونن ګوره ما خبر اصلاحي وي خپکهږي ونه ما سره عهد کوي چې نیټ بدنن نفس غلط نه استعمالوي موبایل کې خیر ان شاء الله ټول ان شاء الله وای د ګناه د پاره باندې او موبایل نه استعمالوي ټول وای ان شاء الله لا سوچت گئی ټیک ټاک باندې ګوره ټول وای ان شاء الله